سلامونه ماشومانو، د دوهم پړاو دریم درس تمرین ته ښه راغلاست. لومړی تمرین د شیانو پیژندنه. لاندې انځورونه وګورئ او ووایاست چې کوم یو لوی او کوم یو کوچنی دی. سور سیب او زرغون سیب، فیل او موږک، ونه او پاڼه. دوهم تمرین د شیانو توپیر. لاندې جملې بشپړې کړئ. فیل له موږک څخه دی، ونه له پاڼې څخه ده، سور سیب له زرغون سیب سره دی. دریم تمرین د رسمولو تمرین. په لاندې ځایونو کې یو لوی شی او یو کوچنی شی رسم کړئ. الف لوی شی، ب کوچنی شی. څلورم تمرین د شیانو ترتیب. لاندې شیان د لوی څخه کوچني ته په ترتیب ولیکئ. الف د فوټبال ګین، ب ګیلاس، جیم صندوق، دال کتاب. د خدای په امان.